نن چې زما او ستا ورونه مهاجرین را روان دي د پر ما او تا باندې حق لري. باید مسلمانان په دې میدان کې افغانان لکه څنګه چې افغانانو د مکې مکرمې د مهاجرینو تاریخ ژوندی کی کله چې اشغال رالی، داسې به وس افغانان د مدینې منورې د انصارو تاریخ ژوندی کوي کله چې مهاجرین راځي، خپل هر څه ورسره شریکوي. او الحمدلله ثم الحمدلله دنیا په حیرت کې ده، دنیا حیرانه ده چې دا خو هغه افغانان وه چې موږ به خپل یو زکات او خیرات ودی تاسو ته وي، 40 کاله جنګو ځپلي دي او په دې باندې اقتصادي بندیزونه دي، په رسمیت نه دي پیژندل سوي، دا به د بل لاس ته محتاج وي، دا به د دې مهاجرو سره څه کوي. الحمدلله ثم الحمدلله زموږ او ستاسې اسلامي نظام او زموږ او ستاسې دې مبارک او مجاهد ملت داسې نمونه پیش کړله چې خلک حیران دي. الحمدلله تاسو ټول ووایئ الحمدلله. خو بیا هم پر موږ او تاسې باندې خپل دا وړونه حق لري، د دې خپلو مسلمانو وړونو سره به موږ تاسې د خپلې خولې ګوله هم نیمه کوو. او دا صدقه کول دا زما او ستا